ملاله یوسفزۍ د دوحې غونډه کې افغان میرمنو ته د ګډون حق نه ورکول د منلو نه دی. سلام، وخت مو په خیر. د طالبانو په غوښتنه د دوحې راتلونکې غونډه کې د افغان میرمنو او د بشري حقوقو د ټولنو استازو نه بللو ته د غبرګونونو په لړ کې د سولې نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ ویلي. په دې اړه یې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره خبرې کړي او خپله اندېښنه یې په ډاګه کړې ده. هغې په یو بیان کې ویلي دا د دې لپاره د اندېښنې او ناهیلۍ خبره ده چې د دوحې د غونډې اصلي خبرو کې د بشري حقوقو مدافعین او افغان میرمنې له ګډون بې برخې شوي دي. د طالبانو چارسنبالي اداره کې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې BBC ته ویلي وو دې غونډه کې د ګډون لپاره خپل شرطونه لري او هغه دا چې طالبانو اداره نه غواړي چې پکې د نجونو پر ښوونځیو ټولګډوني حکومت او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي پر ټاکلو بحث وشي. ملاله یوسفزۍ وایي دا د منلو نه ده چې ملګري ملتونه په داسې یوه غونډه کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کیږي ښځو ته مرکزي رول نه ورکوي. د هغې له نظره دا په ناسمه توګه ده چې اشاره ده چې د نړۍ مشران او د طالبانو غوښتنو سره غاړه وړي او د افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه مهم لومړیتوب نه دي. ملاله یوسفزۍ د طالبانو په واکمنۍ کې پر افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو ته په اشاره ویلي دا دې ټولو ته واضح وي چې طالبان کړنې په سیستماتیک توګه د ښځو او د حقونو حیثیت او ژوند محوه کول دي